خب ما همی 4000 دگم بگیرید و می باز چوب یا زغال بخر. صحیح است؟ گلزار باشه. الله تعالی خداوند خلدونه کم شیوانه کنه. حد سوا خدای جان هک بگری تلا بگرد خدایا خداوند گلزار باشه. الله بابا اکبر. ها بس است یا دگم بتم. باشه کم که تو هم بتینه اگر نباشه پیام ایام دیگه بسیار پای. السلام علیکم و رحمت الله دوستانو. تاسو دې بابا مهنت او هغه خوارۍ ته وګورئ که نه. السلام علیکم حاجي صاحب. علیکم السلام. گلزار باشه برادر جان. جاروګانې خرڅوي حاجي صاحب؟ جارو دغلته ودرېږه دغه ځای. تاسو د دې خلکو دې مهنت ته وګورئ. کله کله سړی حیران پاتې شي که نه. د هغه خلکو په حال باندې افسوس چې په دې سړکونو منځ کې ناست ښه ښایسته ځوانان دي، خلکو ته یې لاس نیولی. هغه خلکو په حال باندې افسوس چې خپله په کور کې ناستې، خپله زنانه خپلې سیاسر یې لیږلې. تاسو خو دا مسیرونه لیدلي چې چېرته جمپ سره کې که نه بس د دوی به هغه ځای کې مارکیټ جوړي. دی هغلته ناست خلکو ته لاس نیولی. زنانه سهار نه ناست تر ماښام ماشومان خوشي. شرم درته پکار دی. د دې سړي نه زده کوي. دا سړی هغه دوه پښې هم فکر کوم صحیح کار نه کوي. دی په دې باندې لګیا دی چې په لاس کې څه نیولی نه شي. دی هلته ځان پسې دې رسۍ کې تړلي. دا هلته وګورئ، دا وګوره. دا حاجی صاحب دانه یک دانه چند میفروشی؟ یک دانه 50 روپه. یک دانه 50 روپه. یک دانه 50 روپه. چند دانه است؟ یک دو روپه میخریم. 40. خب 10 روپه. 40. یک دانه په لاس سلویخ اخلي او په 50 خرڅي 10 روپه فات. 50 میپرسم 10 روپه 10 روپه میمانه. خدا می 70 روپه میمانه. 7 دانه است. یک دانه 10 دانه میمانه پیدا. خانت کجاست؟ خانه ما اقچه است. الله اکبر. اقچه کوم ولایت ده؟ کوم ولایت؟ مزار. شبرغان. شبرغان نه دی راغلی کابل کې د خپل فامیل لپاره حلال روزی پیدا کوي. شو باز کجا می باشی؟ شو او طرف کوچه گل پرشاد ما کرای نمیگره. خواست کرای نمیگره. باز خداوند خیرش بده. خدا خیرش بده. دوغا میکنم شو کرای نمیگره از ما. تو د فامیل سرپرست هستی؟ د فامیل خودت سرپرست هستی؟ سرپرست هستم. اقتصاد یک زنم است و ملنگ است. یک پایش بریده. بچه هسته؟ نه زنم کمک می آیا هارس کمک می آیا کلش. ګوره یو مېرمنې د هغې هم پښه نشته ده او دی خپله په دغه حال باندې دی دلته راغلی خپل بچو ته یو مړی حلال روزي پیدا کوي. بیا یې هم وایم زمستان چطور است اونجا؟ زمستان چطور است؟ یخ زیاد است؟ کجا؟ در اقچه زیاد است. با زمستان چیزی گرفتی؟ چوب و چیزا زغال؟ یک زنم است یک خودم هستیم. ګوره ښه د دې خلکو نه زده کوئ. ویډیو زما اصلاحي هم ده او د روان ژمي لپاره هم پکې تاسو څخه یو څه غوښتنه کوی سم. د ژمي لپاره غواړو موږ بیا هم څه کال دې خلکو ته دې وطنوالو ته انشاءالله یو څه مرستې ورکړو. تقریبا زموږ په پلان کې ده چې 21 ولایتو کې تر جوزجان او تر دې خوا تر هرات او تر هغه ولایتونه چې اوسه پورې څوک نه ورځي، مثلا بادغیس سو نیمروز سو، دې ته به هم انشاءالله موږ مرستې لیږو. دې سړي د همت ته دواړه لاسي سلام. ځکه ما مخکې درته ویلي چې دې داسې خل دي ښه ښایسته باډي لري، ښه ښایسته ځواني خدای ورکړي، خپله په کور ناستې زرکان مرکان ساتي. مېرمنې دې جمپو ته لیږلي، یو ځای کښېنه خلکو ته لاسونه سه، بل ځای در په دله ذلیله. خدا بابا به دې 20 جاروگانو 10 روپۍ گټی خو چاته سوال خو نمیکنی بای از هیچ کس؟ سوال خو نمیکنی؟ نه بابا این امیر برای ما چند میتی یک دانش؟ 50 میتم. 10 روپه میمانه. 10 روپه میمانه. 10 روپه میمانه. 40 روپه خودم میخرم. مایده داری؟ نه مایده کجا داریم. خب امیر بگیر 1000 همگی برای ما بده. صحیح است؟ چند روپه میشه و 3.5 دستو میشه و دیگه 1000 بگیری. صحیح است؟ صحیح است؟ صحیح است. میدی؟ صحیح است. نمیدم کله من خراب است. نمیدم کله من خراب است. کله من بیکه نداره برادر. اختیار دارین. صحیح شد؟ اختیار دارین میتونم خانه تنهوت نمی. خب ما همی 4000 دگم بگیرید و می باز چوب یا زغال بخر. صحیح است؟ گلزار باشه. الله تعالی خداوند
خلدونه کم شیوانه کنه عربستان حادثه و خدای جان هاکه بگری تلا بگرده خدایا خداونده گلگلزار باشی الله بابا. اکبر ها بس هست یادگم بتم باشا کمه که تو هم بتین اگر نباشا ایم دیگه بسیار پیسا خب امیرم پس بگیری ایرم ما نمیگیریم برو اورم بگیری صحیح است نه باز او رای خدا نیست نه این برای به نام خدا بر دادم اوی. یا حق تو است ما باید زیاد بتم دیگه ما رفتیم غواړي سکه لژیمې کې بیا موږ همدغسې خلک لټو دی لپاره به لرګي بخارۍ کمپلې خوراکي مواد انشاءالله په 21 ولایتو کې زموږ پروګرام دی تیر کلونو په څیر برخه پکې واخلئ نو راځئ موږ خو یو فامیل لپاره 6,900 افغانۍ یا $10 معادل ټاکلي انشاءالله سږ کال بیا په زرګونو فامیلونو ته قمر بنسټ رسیدګي کوي واتساپ نمبر ده ستا او آنلاین بس ورپا لینکونه هم سته انشاءالله دوی ته به یو څه کوو دا په موږ او تاسو حق لري داسې ډېر خلک شته داسې ډېر خلک مو ستاسو ته سترګې نیولي نو د یو سوکاله ودان او خوشحاله افغانستان په هیله السلام علیکم ما رفتم بابا خداحافظ السلام علیکم